بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا أتم صنف دا عربي جبي كتاب الدرس الثالث عشر ديار لسم درس آداب الضيافة. الضيافة تتواي ملمستيا تواي. دا ملمستيا آداب. آداب مفرد آداب عربي كي آداب پختو كم فکر کوم ورته ویلی شو کنه ادب دی. نو په هر صورت رازو ادب مفرد دی، آداب جمع ده. دا متن به ولولو. اذا اردت، اذا ک اردت یا کچیرتا، اذا ک اردت ودی غختل ان تضيف چې مېلمه کړې صديقك، صديق ملګری کا ستا. اذا اردت ان تضيف صديقك کو دی غختل چې خپل ملګری مېلمه کړې، فتخبره نو خبر به یې کړې، بموعد اپوینټمنټ انګلیش کې ورته وایو، پښتو کې ورته وخت وایو، الضیافت د مېلمستیا. فتخبره بموعد الضیافه نو خبر به یې کړې د مېلمستیا په وخت، یعنی د مېلمستیا د وخت په هکله معلومات ورکوي کنه. ماسپښین غرمه، هسې نه چې داسې مېلمه وي چې روي غواړي سبی چې ته غرمه هم در سره واړې شپه هم در سره واړې، نو ټایم به ورته وښایو چې نه ته تنګ شي نه هغه بې ځایه کنفیوژن کې لاړ شي او خبر نه وي. شروع وخت او د پای وخت. وتعطيه عنوان بیتک، عنوان نه دی ښه، عنوان بیل شه دی، عنوان ادرس ته. وتعطيه ور به کړې چې ور به کړې عنوان ادرس بیتکا، بیت کور کاستا، بیتکا ستا د کور. داسې نه وي چې ټوله ورځ په لارو کې ګرځي را ګرځي غرمه ترې تېره شي. وتعطيه عنوان بیتک، او د خپل کور ادرس به ورکې، حتی د دې لپاره یصل چې ورسیږي بسهولت په اسانۍ سره. زه دا هغه نه ګورم کېدای شي که کوم ځای کې ستونزه وي، شرط نه دی چې کتاب به غلط وي یا به بله ستونزه وي، حتما جمله بندۍ کې ترجمه کې فرق راځي. اذا کله چې وصل ورسید الضيف مېلمه الی بیتک ستا کور ته، فعلیک نو په تا لازمه ده، تا ته پکار دي ان ترحبه چې ښه راغلاست ورته ووایي، وتقول له او ورته ووایي اهلا وسهلا ومرحبا بكم. ښه راغلاست مطلب هغوی ته اهلا وسهلا ومرحبا بكم، ستړی مشي ښه راغلاست دی. اسأل پوښتنه وکړه ضیفک ستا د مېلمه نه عن حاله د هغه د حال، وحال اسرته او د هغه د کورنۍ د حال نه، چې لکه موږ او تاسو څنګه رواج دی، څنګه یې کورنۍ څنګه ده. اکرمه بالجلوس معه، اکرمه د هغه قدر وکړه، بالجلوس معه د هغه سره په ناستې. داسې نه وي چې هغه راشي ته ترې لاړ شي یا په موبایل کې ترې مصروف شي، نو هغه سره چې کښېنې توجه باید هغه ته وي. اکرمه بالجلوس معه د هغه قدر وکړه هغه سره په ناستې، لیکي د دې لپاره یا چې یفرحه خوشحاله شي. ولا تترکه وحده ځان ته یې مه پرېږده، ولا او مه تترکه پرېږدی وحده ځان ته، ولا تترکه وحده ځان ته یې مه پرېږده. وقدم له او پیش کړه ورته هغه ته، قدم پیش کړه له هغه ته طعاما خوراک، لذیذا خوندور. لا تقم عن المائده دا ډېر پخوانی عادت و چې د مېلمه نه البته همغه پښتنو رواج چې دی هغه شرحه کړی دی. لا تقم مه پاڅېږه عن المائده د دسترخوان نه، بسرعت په چټکۍ سره، دسترخوان نه زر مه پاڅېږه. کی یأکل الضیف جیدا چې مېلمه سم خوراک وکړي. لأنک د دې لپاره چې ته اذا قمت چې جیک شوې قبله د هغه نه مخکې، یستحي شرمیږي، ویتوقف عن الاکل او خوراک بندوي، یعنی خوراک بیا نه کوي، کېدای شي وشرمېږي چې زه ورته ډېر خور ښکاره نه شم. اذا اراد کله چې وغوښتل ضیفک ستا مېلمه ان یعود چې واپس شي الی بیته خپل کور ته، فودعه نو خدای پامانی وکړه، بدرګه یې کړه، بالخروج معه هغه سره په وتلو، لکه تر دروازې، تر کوڅې، تر سړکه ورسره وځه.
من البيت د کورنه. راځو معاني الکلمات. که څوک پرې نه پوه شوي نو کولی شي بیا د سره دغه درس وګوري. د الفاظو معناګانې به سره وګورو، مطالعه به یې کړو. تضيف تدعوه الى تناول الطعام. تضيف مېلمه کوي، معنی چې ده تدعوه الى تناول الطعام، یعنی د خوراک لپاره یې را دعوتوي. المائده السفره یو بل لفظ هم دی د المائده السفره، یعنی دسترخوان. ترحب تستقبل، دواړه د استقبال او ښه راغلاست په معنا دي. یتوقف ودریږي، یکف یمتنع سټاپ کوي. تودع څوک چې بدرګه کوي مخه کوي. تفارق یعنی هغه نه بیلیږي جدا کېږي. وقل له مع السلامه مخه ورته وایي. التدریب الاول رزو تمریناتو ته تدریباتو ته. التدریب الاول لومړی تمرین اجب عما یأتی، لاندې جوابونه ورکړه. ماذا تفعل اذا جاءك ضيف؟ څه به کوي چې کله دې مېلمه راغی؟ پاس ذکر دی همغه جواب کوي. که داسې تخنیکي غوندې سخته پوښتنه وه بیا به زه پکې همکاري وکړم. دا نو زه بیا باید هغه ولولم. تاسې تیار؟ ماذا تفعل اذا جاء ضيفك؟ که مېلمه دې راشي څه به کوي؟ هلته ذکر کړي، هغه سره به کښېني او ښه خوندور خوراک ورته تیار کا. هل نترك الضيف يجلس وحده؟ ډوډۍ ټایم دی اصلا زه هم وګایم. هل نترك الضيف يجلس وحده؟ آیا مېلمه پرېږدو؟ هل نتركو آیا پرېږدو الضيف مېلمه يجلس وحده چې ځان ته کښېني. اذكر و ذکر کړه ووایه اثنين دوه من آداب الضیافة د مېلمستیا له آدابو څخه دوه دانې ذکر کړه. حتما به درته یاد وي. ماذا سيحدث؟ څه به پېښ شي اذا لم نجلس مع الضيف چې مېلمه سره کښېنو؟ دا ماته هم یاد دي. څه به پېښ شي؟ سوف يحزن، هغه به خفه شي. انتقالیږو څومره صفحې ده؟ 58 صفحه ختمه شوه. 59 صفحې ته ځو. التدريب الثاني دویم تمرين. ضع أسئلة للأجوبة الآتية باستعمال لماذا، كيف، ماذا، متى. جوابونه شته دي، د دې لپاره به مناسب سوال جوړو. أدعو صديقي كي يتناول الإفطار معي. ادعو دعوت ورکوم صدیقي ز خپل ملګري ته کی یتناول الافطار معي چې افطار ما سره وکړي. افطار روژه ماتي ته وایو. اوس د دې لپاره سوال داس جوړو. لماذا تدعو صديقك؟ ستا ملګری ته ولې دعوتوي؟ کی یتناول الافطار معي چې افطار را سره وکړي. دوهم سوال وبخې دوم جواب بیا به سوال ورته جوړ کړو. اكتب یا اکتب عنوان بیتی واضحا علی الرساله. د خپل کور ادرس اکتب لیکم عنوان بیتی د خپل کور ادرس واضحا واضحه علی الرسالات په خط په خلکو خطونه لیکل کنه. مثلا دا وسم د واده کارت چې چاته خلک لیکي نو پاغي د هوټل یا د کور ادرس مکمل لیکي. نو دلته جواب دی اکتب عنوان بیتی واضحا علی الرساله. د کور ادرس په خط باندې واضحه لیکم. سوال دا کېدای شي ماذا تكتب على الرساله. دا وګورئ دلته پاس ماذا دغه الفاظ نه استفاده کوو چې سوال جوړوخه. ماذا تكتب على الرساله په خطبات څه ولیکي. احضروا للضيف درېمې پوښتنې ته البته درېم جواب ته انتقالیږو. احضروا راوړم حاضروم للضيف مېلمه ته ماء اوبه قبل الطعام د ډوډۍ نه یا د خوراک نه مخکې ليغسل يديه. اوس چلمچي نه ذکر کړی چې چلمچي ته په عربي کې څه وایي دا به خوند کړی وي. په هر صورت احضر للضيف مېلمه ته ډوډۍ راوړم ما اوبه راوړم قبل الطعام د ډوډۍ نه مخکې ليغسل يديه چې لاسونه پرېمینځي. سوال به داسې جوړوو چې ماذا څه ماذا تحضر للضيف قبل الطعام. د ډوډۍ نه مخکې مېلمه ته څه راوړي. څلورم اکف عن الطعام حين يكف الضيف عنه. ډوډۍ نه هغه وخت بس کوم کله چې مېلمه بس کی. سوال څه دی؟ ته کله ډوډۍ نه بس کوي؟ کله یعنی متى تکف عن الطعام.
ډوډۍ نه کله بس کوي یا کله سټاپ کوي. التدریب الثالث دریم تمرین کې ګورو په 59 صفحه کې ضع اسئله دا خو مو غلط شوم صل الكلمات في قائمة ألف بضدها في قائمة باء كما في المثال. دلتنو په اوله قائمه اول کالم کې هم الفاظ دي او بیا دوهم کالم کې هم بعضی کلمات دي. دا دواړه د یو بل ضد دي. هغه پیدا کوي. اعطه ورکا ضد به شي خذه تر واخلا. يحضر حاضريږي راضي يغيب په اصطلاح ورکیږي. قبله د هغه نه مخکې ترې نو بعده تقوم پاتېږي تجلسو کېنه يفرح خوشحاليږي يحزن خفکیږي يتوقف ودريږي سټاپ کېږي يسير روانيږي او یا هم زی. څلوېښتمې صفحې ته انتقالي ګو. التدريب الرابع څلورم تمرین املاء الفراغ خانه خالي ډکه کړئ بحرف مناسب په مناسب حرف سره من الحروف الآتية د لاندې حروفونه ان لن كي لكي. د دې نه به أريد أن أتناول طعام الغداء مع أسرتي غواړم تر څو ډوډۍ وخورم طعام الغداء د غرمې ډوډۍ مع أسرتي خپلې کورنۍ سره. ارجع إلى البيت متأخرا أرجع إلى البيت متأخرا لن أرجع إلى البيت متأخرا كورتنا وقتا نظم. أدخل الغرفة كي أستريح قليلا کوټې ته داخليږم ننوځم چې لږ استراحت وکړم. أحب أن أتعلم اللغة العربية زه غواړم چې عربي ژبه خوښه کوم. اوس پوه شوم چې یو ځای کې مې غلطي کړې ده. دغه ارجع إلى البيت نو دا سړی چې دی په توبو شوی دی حتما چا ورته غوسه کړې ده. دلته باید چیرې شي لن أرجع إلى البيت متأخرا. ما نه اوس هېرم شو چې ما څه ویلي لن أرجع إلى البيت متأخرا کور ته به کله هم ناوخته رای نشم. التدريب الرابع ختم شو. التدريب الخامس دی املأ الجدول كما في المثال. لومړی مثال حل دی او دا نور جدول به موږ او تاسې سره ډک کړو. الفعل المضارع المنصوب مضارع فعل موږ وویل چې موږ دا فعل درې حالته لرو. ماضي تېره شوې زمانه ده، مضارع حال زمانه ده، اوسنۍ زمانه ده او راتلونکې زمانه ده. لکه يفعلو حال دی، سيفعلو مستقبل دی، يذهب زي سيذهب لاړ بشي دوړه په مضارع کې حسابيږي. بل امر دی چې امر کوي. نو ماضي مضارع امر. مضارع بم پیژندلې وی چې مضارع دوه حالت دي او بخې مضارع دوه حالت دي. یو حال زمانه ده، مستقبل ده، دوړه په مضارع کې استعماليږي. راځو ګورو. الفعل المضارع المرفوع د مضارع مرفوع فعل او منصوب څنګه دی؟ منصوب ان لن كي اذا حتى دا چې پر داخل شي بیا منصوب شي. مرفوع په دې معنی چې په اخر کې ضمه یا پیخ راځي او منصوب په دې معنی چې په اخر کې فتحه یا زور راځي. نفهمو مکپوهیگو ان نفهمه چې موږ پوه شو، لن نفهمه موږ به پوه نشو، کای نفهمه چې موږ پوه شو، اذا نفهم نو موږ به پوه شو، حتی نفهمه تر څو چې پوه شو. یعملو کار کوي. صرف معنا کې فرق نه راځي، صرف د زور او زیر خبره ده. دغه حروف چې پر داخل شي ان لن کای اذا حتی نو په اخر باندې زور یا فتح راشي. يعملوا ان يعملا لن يعملا كي يعملا اذا يعملا حتى يعملا يلتزم يفتخر يهتم. همداشن دي هر یو نه مخکې چې دغه حروف ولګوي منصوب بشي. انتقالي کو شپږم تمرین به وګورو چې شپږم تمرین څه یایي. دا زموږ د وردګي ورونو خبره څه یایي. التدريب السادس شپږم تمرین. اقرأ الجمل التالية ملاحظا اسلوب النهي. نهي څه ته وایي؟ منع کولو ته وایي. چاته مکوه، فکر مکوه، ډوډۍ مخوره او به مسکه، یو څوک چې منع کوو. اسلوب النهي ګورو چې اسلوب النهي کې التعبير تعبیر مو څه دی ترېنه؟ النهي بالله. په الله سره څنګه کارونه څنګه خلک منع کوو ګورو.
لا تتركه وحده ځان ته مه پرېږده. لا تقم مه پاڅېږه عن المائدة بسرعة د دسترخوان نه په چټکۍ سره په تیزۍ سره. لا تأکل اکثر من اللازم څومره چې لازمه د هغې نه ډېر مه خوره. لکه پښتو کې یو متل دی که خیرات پردی دی نو خېټه دې خپله ده، یا که خېټه پردی ده خیرات دې خپل دی. په هر صورت دا متل به تاسې ډېر اورېدلی وي. نو دغه ځای نه لا تأکل اکثر من اللازم مهمه نه ده چې مایان چرګان کړایان دې ولیدل او پرې ورپرېوځي او څه چې مخې ته درځي د مخې نه یې صفا کې نه. مهمه دا ده چې موږ څومره خوړلی شو څومره زموږ خېټه هضمولی شي. طبي نصیحو ته لکه چې د عربي نه واوښتو. څلورم لا تجلس مع الفساق لوچکانو سره مه کښېنه، لوفرانو سره مه کښېنه. نو اووم تمرین اکتب 4 جمل في كل منها نهي بلا. 4 جملې ولیکه چې په هر یو کې د لا په واسطه منع شوي. 2 جملې به زه ولیکم یا تاسې اته ولیکئ. 4 جملې به زه تاسو ته وایم. لا تمشي بسرعه زر زر مزه. جملې رانه ټولې هېرې شي. لا تترك الباب مفتوحا دروازه خلاصه مه پرېږده. لا تجلس لساعات طويله ډېر اوږدو ساعتو لپاره مه کښېنه، یو ځای باندې مه کښېنه. مطلب ګرځېدل هم ښه وي خپو لپاره. لا تغب كثيرا عن الدروس درسونه ډېر مه غیر حاضرېږه. البته دا جمله به ځان ته وم ځکه ما نه درسونه ډېر پاتې کېږي. 61مه صفحه ختمه شوه. 62مې صفحې ته ځو. التدريب الثامن اتم تمرین الذخیرة اللغویه زمیل ملګری، صدیق هم دی زمیل هم دی. فطور د سحر ناشته به ووایو، صبحانه به ووایو، سهارنۍ ورته وایو. سحر کې چې مطلب خوراک وي. افطار روژه ماتی. موقف پښتو کې موږ وایو که نه د ودرېدو تمځای هم دی خو موقف هم دی او د تمځای هم دی. غدا ماښام ډوډۍ غلط شو. غدا د غرمې ډوډۍ. عشاء د ماښام ډوډۍ. سمر حفل سمر چې ورته وایو د باندې چې خلک وځي او یو سیستم جوړ کړي. غرفة الضیوف د مېلمنو کوټه. کورنۍ دندې ته راځو. الواجب المنزلي احفظ الحديث الآتي وافهم معناه. لاندې حدیث په یاد زده کړئ او په معنی ځان پوه کړئ. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله څوک چې په الله ایمان لري واليوم الآخر او د قیامت پر ورځ ایمان لري فليكرم ضيفه نو د خپل میلمه اکرام دی وکړي، قدر دی وکړي. دغه حدیث په بخاري شریف کې ذکر شوی دی. دا و 62مه صفحه راتلونکی درس دی. الدرس 14 آداب المجلس. نو د نن لپاره همدومره درس بس دی.